شكرا يا ربي شكرا. علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه حمید افغان القریشي ارپنس فاونډیشن لخوا ډاکټر صاحب صدیق او د هغې ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات. ډاکټر صاحب محترم څنګه چې تاسو ته موږ مخکې وینا کړې وه چې دغه ځای باندې موږ ټانکۍ جوړو انشاءالله د کار ابتدا لپاره مولوي صاحب او د کلي مشران او علما او ځوانان ناجمع شوي دي. انشاء الله تعالی د الله عز وجل فضل او احسان سره به د مشرانو په لاسونو باندې ګټه ږدو او کار به شروع کوو انشاء الله. او مولوي صاحب به دعا کوي او دعا نه وروسته به انشاء الله تعالی ګټه ږدو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اول د ټولو نه د ډاکټر صاحب او د هغه د ټولو ګروپ نه مننه کوم چې زموږ د بېوزلو سره د ټانکۍ په هکله باندې کومک وکړو او د الله نه سوال کوم چې دغه صدقې الله قبوله کړي. اله العالمین دا مظلوم ملت دی او ډېر ځورېدلی کړېدلی ملت دی، غریب خلک دی. الله سبحانه وتعالی اسباب یې ته برابر کړي، ټول اسباب یې برابر کړي. الله زموږ ځوانان او کشران او مشران او علما ټول اصلاح کړي. اله العالمین موږ ستا دین اصلاح ته ضرورت لرو، الله موږ خپل اصلاح کړي. الله د کلي ټول ضرورتونه پوره کړي. غریب او بیچاره خلک دي او الله دې هغه غرونو ته اجر او ثواب ورکړي چې هغوی د دې موږ سره په دې اوبو کې او دې ټانکۍ کې او نورو شیانو ضرورتونو کې کومک کوي. اله رب العالمین د هغوی ټول صدقې قبول کړي او د نورو توفیق د الله وله ورکړي. صلی الله علیه وسلم. الرحمن الرحیم. جناب ډاکټر صاحب څرنګه چې حامد صاحب ستاسو په نمایندګۍ خبرې وکړي او د دې اړیکې د افتتاح او جناب شیخ صاحب عبدالکریم دعا وکړه درته، زه د دعا نه بعد هیله او غوښتنه درنه دا کوم زموږ دا وچ تنګې دا په داسې یو بیابان کې پروت دی چې دا ولس اوبو ته ضرورت لري او د ژوند اولنۍ اړتیا اوبه دي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله هر شي ته د اوبو نه ژوند ورکړی دی. تاسو نه زمونږ واسطه دا ده چې دغسې ډیګۍ او دغسې د اوبو سیستمونه که تاسو سره امکانات یې الله دې برابر کړي در سره په دې کلي کې مختلفو دغسې ځایونو کې کویان وباسئ راته او دا ډیګۍ راته برابرې کوي، نو دا به ستاسو یو فرزونه وي. بعضې ځایونه موږ داسې لرو چې کویان لرو خو د داسې ډیګۍ د جوړولو امکانات را سره نه وي، نو په دې کې د یوه ډیګۍ باندې تاسو موږ سره اکتفا مه کوئ. موږ درله مزید دعاګانې هم غواړو. ستاسو نه هیله دا ده چې زموږ په دې کلي کې دغسې د اوبو د ذخیرو دپاره مختلفو ځایونو کې ډیګۍ برابرې کوي چې دا خلک د دې نه برخمن شي او ستاسو دپاره د آخرت د کامیابۍ یو ذریعه وګرځي. الله دې مزید توفیق درکړي، ستاسو په مال او سر کې د الله پاک خیر و برکت واچوي. کوم ځای ته چې دا زموږ اواز تاسې رسولی شئ، زموږ د دې ولس ضرورت دی، دا ولس د اوبو مشکل لري او دوی سره مساعده او کومک وکړئ. ومن الله توفیق. ستاسو کامیابي د الله نه غواړم. جزاک الله خیرا. جزاک الله خیرا. ډاکټر صاحب محترم، رب العالمین دې ستاسو کوششونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زه حمید افغان القریشي ارپنس فاونډیشن لخوا افغانستان ننګرهار. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.